محبوب فرمایي چې مؤمنان کله څه چل دی جاړې چې مؤمنان کله په پلي صراط باندې تېرېږي نو هغوی به اواز وکړي وا محمده دا ډرامه ته وګورئ یا محمده خلک هم ځایي الله زمونږ خو بل څوک نشته یا الله اورې ګټه مونږ ته د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک لمن را نصیب کړې مونږ به څه کوو مونږ به څه کوو جهنم ته به مونږ ځئ نبي علیه السلام سره د زر ملاو کړې په مونږ د مور پلار نه سوا مین محبوب په مونږ باندې زر مونږ سره ملاو کړې ته په خپل یا الله په مونږ باندې دا یو مین سوا مین یا الله خپل رحم را باندې وکړي محمود صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د خپل امتیان وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له راشه زه به روان شم هغوی ټول به ځان سره بولم حضرت انس رضی الله عنه فرمایي ما یا رسول الله زه په قیامت کې تاسو کوم ځای ګورم د قیامت په ورځ به تاسو کوم ځای ګورم دلته خو خدمت کوم هر وخت در سره یم خو هغه خو به ټوله دنیا او ټول کائنات جمع زه به تاسو هلته کوم ځای ګورم محبوب فرمایل انسه بچوړیه دا مکر جړه ده ما سره به لیواړو هم جنډه وي ما له راشه ما یا رسول الله که هغه ځای مونږ ته بیا به کوم ځای کې محبوب فرمایل بیا به په حوض ولاړم په حوض به ولاړم او خپل امت ته به اوبه ورکوم یا رسول الله کال ته مو بیا ونه موندم بیا به کوم ځای کې بیا به د خپل امت دپاره د پلي صراط په غاړه میزان سره ولاړم ما ویل نه رسول الله هلته نه وي چې بیا به د پلي صراط په غاړه ولاړم خپل یو یو امتي به د الله رب العزت په دربار کې پیش کوم او د الله په دربار کې به سپارښت کوم یا محمود صلی الله علیه وسلم باندې په موږ باندې دا پیر صاحب راوتی دی زمونږ د ثوابۍ دی او دا د الله تعالی دشمنان دي صفا خبره ته کوم او دا چې په کومه طریقه جاړي په خپل هم جاړي او نور هم د ځان سره جاړي سړی و چېرته د ګیدړانو غار ته ننوتی یم او د هغوی هغه روړي دي که نه څه چل دی چې ته جاړې او ستاسو دا جړه د کمې خبرې علامت دی هم د دغې خبرې علامت دی که نه چې تاسو څومره ګنده خلق یې ستاسو څه خیال دی چې په دې د مکر په دې جړه به تاسو خلاص شئ د الله نه دا جړه ستاسو د خلاصېدو ده تاسو ته کو چېرته په فضایلو کې بیان شوي چې دا یو اوښ که راتوی شي نو هغه د جهنم اور مړی نو په الله یقین وکړي چې دا دروغ دي د الله تعالی د مغفرت یو نظام دی او هغه نظام وګوره په قرآن کې د هغې نظام نه تیر شه په هغې نظام باندې عمل وکړه هله به د الله تعالی د مغفرت او د هغه د بخښنې هغه نظام په حرکت کې راځي ستا دپاره دا تشو په دې خبرو باندې چې څه چل دی د ښځو په شان جاړې چې داسې جاړې او دومره په ځان یېرېږې نو خدای نغرق کا تباه برباد شئ دا زیناونه او دا ګناهونه پرېږدئ که نه وایي چې غل نه د بادشاه نه مه یېرېږه که نه نو یې که دا ته چې جاړې نو معلومه دا شو چې یېرېږي د خدای نه د خدای نه ولې یېرېږي خو د هغه حکمونه دې مات کړي نو چې د هغه حکمونه دې مات کړي دي اوس ته سره هم وخت شته دی توبه وباسه او بس ګناهونه نور مه کوه دا لویه واړه ګناهونه پکې نشته دی چې ګناه دی چې په قسم ګناه دی که نه هر رنګ ګناه چې دی بس د هغې نه پرهېز کوه او الله تعالی دومره غفور رحیم دی چې څه دې کړي دي نو بس ابه ته وبخي او خو ولم یصروا علی ما فعلوه چې بیا به ګناهونه نه کوي دا د الله تعالی شرط دی بس الله تعالی به دې وبخي او که چېرې ته وایې چې نه زه به د الله حکمونه هم ماتوم او ستا دا مریدان هم دا خبره کوي چې نه نه موږ به خپل نفس او خواهشات هم سړو دي به هم خوشحاله وو خو نه په جنت کې مزې راکړه او په جنت کې مزې سي موږ به خپل پیغمبر ګورو موږ به د هغې لمن رانیسلي دا چېرته ګپ دی صحابو ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا نظام ورکړی خو چېرې دا نظام هغوی ورکړی وی صحابو ته په الله یقین وکړه چې اوس په یو تن هم کلمه نه وویلې صحابه لیوني وو چې ځانونه وجل خو یو سخت نظام ورکړی و د هغې سخت نظام نه دا صحابه تېر شوي دي اهلو هغوی مقام موندلی دی او د اسمان ستوري د جوړ شوي دي ته څه وایې چې لکه د قیامت پر ورځ باندې به رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر په چینه باندې ناست یو امتیان له اوبه ورکوي مؤمنان هغوی چې د پل صراط نه تېروځي نو بس نارې به کوي چې وا محمده صلی الله علیه وسلم راشه مونږ بچ کړه چې داسې معاملې نو الله تعالی د ګناه او د ثواب د جزا او د سزا عمل ولې وجود کې راوستو ولې د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی 50,000 کاله چې دی مقرر کړې ده څه چل دی خو چې دومره په لږه خبره دی بخي که نه او چې څنګه مرې ځه لکه اصلا خو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم امتي